نو انسان په دې امتحان کې دی چې دا انسان د دغه شیان چې الله مرغوب او خوښ څیزونه انسان ته پیدا کړي، انسان په همدې کې تاویږي را تاویږي که انسان د دنه اخوا د دې نعمتونو ورکوونکي حقیقي مالک طرف ته متوجه کیږي. نو انسان ډېر په غټ امتحان کې دی. نو هغه څو څیزونه الله په دې آیات کې ذکر کړي دي. زوینا ښایسته کړی شوی ده للناس د پاره د خلکو حب الشهوات، مینه د خوندورو څیزونو، مرغوب څیزونو، یعنی شهوات هغه شیان چې زړه ورته میلان کوي. هغه کوم څیزونه دي؟ یو یو الله شماري چې دا د انسان لپاره امتحان هم دی او د انسان د دې نه خلاصې هم نشته. من النساء اول زنانه ده، د زنانه نه د انسان خلاصې نشته، ځکه تناسل دا نسل چې وچلیږي تر قیامت پورې، دا بغیر د دې نه چې یو څوک واده وکړي دا ممکن نه دی. نو دا نسل به باقی پاتې کیږي او د بقا د پاتې کېدو سبب دا دی چې د نارینه د ښځې سره محبت الله پیدا کړی. خدا محبت ګوره امتحان هم دی چې انسان د ژوند ټول مقصد همدا ګرځوي او کنا انسان د دنه ور اخوا الله طرف ته متوجه کیږي. کوم انسان چې همدا مقصد جوړ کی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترکت فتنه بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء، ما د ځان نرستو ډیر ضرري فتنه سړو ته نه د پریخه د زنانونه، یعنی غټه فتنه چې سړو ته مې پریخه د هغه زنانه دي د ځان نه مخکې، ځکه ډیر خلک د زنانو په وجه باندې ګمراه کیږي، خاص کر کفار. هغوی د دې لارې نه ډېره خواري کوي چې مسلمان څنګه د ښځې او د پیسو د دولت او د ډالرو د پیسو د لارې مسلمانان ګمراه کړو. دا د مسلمان غټه کمزوري ده چې د ښځو د لارې ډېر ګمراه کیږي. من النساء دا امتحان دی. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النساء حبائل الشیاطین، دا زنانا د شیطانانو د پاره جال دی. شیطانان چې کله انسان راګیروي نو هغه د پاره جال د ښځه جوړ کړي، په دې باندې انسانان راګیر کې خپل قبضه کې راولي. من النساء څوک به د ښځې غلام کی، من النساء د زنانونه د ښځې په سر، د خپل ښځې په سر ورور نه مرور وي، خپلوانو نه مرور وي، دوستانو نه مرور وي، د چا؟ د ښځې په سر. من النساء والبنین، دویمه فتنه هغه زامن دي. زامن دا هم د انسان ضرورت ده. انسان کې دا حوث الله یې چې زما یو خدا ده چې زما نوم پاتې شي، چې دا د پلان کې زوی ده، په دې طریقه باندې د انسان نوم په دنیا کې پاتې کیږي. دویمه خبره دا ده چې زه که بوډا کېږم نو دا بچي به مې بیا په کار شي، زه کمزوری کېږم. نو دا په بچو کې الله دا دو ضرورتونه د انسان لپاره یې ښيي. خو کله ځینې خلکو ته دا بچي بیا د سبب د فتنې جوړ شي چې زما بچي دي او په دې بچو باندې بیا د خلکو سره جنګونه هم کوي چې مال الله پاک دومره بچي راکړي. والقناطیر المقنطرة دویم او خزانه جمع کړي شوي. کله چې انسان بیا د بچي پیدا شي بیا د مال او د دولت او د خزانه په لټه کې وي، ځکه اوس بچي مې دي، اوس پیسې پکار ده، دولت پکار ده. من الذهب والفضة، د سرو زرونه او د سپینو زرونه، والخيل المسومة او اسونه نخاندار، معنا غوره اسونه، هغه ماډل والا گاډي لکه اوس زمانه کې. پخوا اسونه اوس ماډل چې نوې ماډل گاډي وي، گاډي شوق بیا په دې کې پیدا شي، د موټر شوق. والانعام او بیا چارپایان، بیا چې د بچو بچی پیدا کیږي کنه نوسی، نو بیا وایي چې ولا نوسی مې دي، نو کور کې پکار دا چې غواوي چې نوسی مې بیا شوده غواړي، ماسته غواړي، نو یو غوا سره واخلي. والحرث چې غوا واخلي بیا وایي پټي پکار ده.